افغان الف لوبډله به سبا د پاکستان الف لوبډلې په وړاندې د ایشیانز ګیم سیالۍ په نیمه پایلوبه یا سیم فاینل لوبه کې لوبه ترسره کوي. که چیرې افغان الف لوبډلې په دغه لوبه کې پاکستان الف لوبډلې ته ماته ورکړه، نو افغان الف لوبډله به د ایشیانز ګیم سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کوي او د دې چانس به ولري چې په دغه لوبه کې د سرو زرو مډال افغانستان لپاره وګټي. خو که چیرې مینوال په دغه لوبه کې افغان لوبډله ماته خوري، نو یوازې به د برونز د مډال د ګټلو چانس ولري. ګلبدین نایب مینوال په یوه مرکه کې ویلي ول چې دوی به پوره کوشش کوي چې په دغو سیالیو کې افغانستان لپاره دوی د سرو زرو مډال وګټي. مینوال که چیرې افغان لوبډله غواړي په دغو سیالیو کې د افغانستان لپاره د سرو زرو مډال وګټي، نو په سبانۍ لوبه کې باید وفي الله او زبید اکبري ته چانس ورکړل سي. هغه مینوال د افسر زازي او ظاهر خان پر ځای باندې که مینوال دغو دواړو ته چانس ورکول کېږي په سبانۍ لوبه کې، نو زه په یقین سره وایم چې افغان لوبډله به د دغو سیالیو پایلوبې ته لاره پیدا کوي. مینوال دغه سیالۍ په هکله باید زه ووایم چې دغه سیالۍ به مینوال سبا د افغانستان په وخت باندې په 10:30 یا په 10 بجو باندې شروع کېږي، ځکه مینوال کرکټ بورډ دا وایي چې دغه سیالۍ به سبا ته په 10 بجو شروع کېږي، خو کرکټ باز او کرکټ انفو بیا دا وایي چې دغه لوبه سبا ته د افغانستان په 10:30 بجو باندې ترسره کېږي. خو دا دومره غټ مشکل نه ده مینوالو، سبا ته به دا معلومه چې دغه لوبه په 10 بجو وي او که په 10:30 بجو. خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده مینوالو چې دغه لوبه په ژوندۍ بڼه په تلویزیون باندې نشریږي. مینوال تاسو کولی شئ دغه لوبه په ژوندۍ بڼه په ډي ډي سپورټ تلویزیون باندې وګورئ.